فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة نمام. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويل لمن يحدث فيكذب ليضحك به الناس ويل له او كما قال. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پدی دوارو احادیثو کے دیو خطرناکی گناہ ذکر کئی. دا سی گناہ دا چی مسلمان تا فریلوے ضرر دے او ځان ساتل تے فرض دی، او دومره خطرناک گناہ دا چی دا سڑی ایمان خرابی، دا سڑی نیکی خرابی، او پا دنیا کے دا انسان عزت خرابی. اغا گناہ دا جبی گناہ دا. پا یو موقع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او فرمائل چھے دو سیزون دی کدا چا داغا دو سیزونو ذمواری واغشتا: من یزمن لی ما بین لحیه وما بین فخذیه. یو اغا غوخدا چه دا دو جامو پمینس کے دا، او یو دا انسان مخصوص اندام دے که دا دی دوارو ذمواری چا واغشتا چه دا با پا گناہ کے او پا نارواو کے نا استعمالی. رسول اللہ مبارک فرمائی: ازمن لہو الجنہ، دے سڑیل دا جنت ذمواری ورکوم. نو دا جب واقعی گناہون دیر خطرناک دی، او چې سړی د جبې د ګناه نه ځان وساتي دا ډېر کامیاب انسان دی، جنتی انسان دی. د جبې په ګناهونو کې یوه ګناه غیبت دی، دویمه چغلی ده شیطانت، دریم دروغ دی. دروغ دونه خطرناک ګناه ده چې قرآن حکیم کې الله په دروغجنو لعنت ویلی دی: لعنت اللہ علی الکاذبین. او زمون علماء لکی چی کم زی قرآن و حدیثو کی دا لعنت ذکر راشی پا کم گناہ دا گناہ تا گناہ کبیرہ وی. او لعنت دا خدای دا رحمتنا لریوالی تا وی. نو معنی دا چی کم خلق دروغ جندی اللہ وی چی پدی زما لعنت تے، یعنی دا با زما دا رحمتنا لریوی. دومره خطرناک شی دروغ. او زبارونو چې کم سړی دروغ وای، حدیث پاک کی راضی چې یو انسان رشتیا وای او دی بیا رشتیا وای، وی اللہ ذوالجلال فرشتو تا حکم کی چې د دې سړی نوم د رشتونو په رجسٹر کې ولیکي. نو دا خدای پنیس چکل دا انسان ذکر کیگی و فرشتی نوم اخلی، نو فلان کے رشتون سڑے، فلان کے صادق. اللہ دا اللہ فرشتی پا صادق و پرشتونی انسان نوم اخلی، دے لقب شو دا خدای پنیس. او چکم سڑے دروغ وی یو ځل وی نو صبر وتو کې، نو چې بیا وی اخر دا دروغ دا عادت وګرځي. اللہ سره چې کم دا دروغ جنو کتاب دی پاغی کې ولا نوم ولیکي. یو کتاب اللہ سره د رشتونو دی، یو د دروغ جنو. د دروغ جنو پاغه لیست کې نوم راولی
او بیا چې فرشته یادوي یا الله یادوي نو په دروغجن یادوي. څونه خطرناکه خبره شوه. یو حدیث پاک کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي چې کم سړی دروغ وایي د د خولې نه داسې بدبویي دي چې یو میل کې ته فرشتې تختی، میل کې دننه د خولې د بوی نه فرشتې نه ودرېږي، لرې ته تختی. او دروغجن سړی په دنیا کې مرسوي، خلک په اعتماد نه کوي، مړه وي څه دروغجن دی. ښځه په اعتماد نه ساتي وي دروغ وی، بچی په اعتماد نه ساتي، گاونډیان په یقین نه ساتي، د خلکو په نظر کې هم سپکي او زه پې څوک یقین ساتي. مشهوره قصه د اسکول کتابونو کې یو ځل لیکلې وه، یو سړی و ګډه چیلی به یې ساتلې، شیطان غوندې و. دا بعضې ماشوم او هلک رواني شیطاني په دې ذهن کې پرتی. یو ځل یې چغې کړې خلکو ته، ای خلک راشه شر مخ راغی او چیلی رانه وتښتوله. د کلي خلکو ډانګونه په لاس کې او ځنګل ته یې منډې کړې. شرمخصه شو د خندل، هسې خلکو له دوکه ورکړه او خلک یې په عذاب کړل. مطلب یې دا و چې دا د خلک مې په عذاب کړل او په خلکو مې کوته کې راوستی او یو شیطاني به وکړم، یو ټوقه مسخره به جوړه کړم، زه به مو خاندم، دا خلک به مو خاندي. شرمخونو خلک واپس رالل. سروازې پس په رښتیا شرمخ راغی او په ګډو چیلو یې اوله شروع کړه. د چغې کړه خلکه شرمخ راغی، شا به یې راشه. چغې وی ای خلکه شا به مدد له راشه، چیلی مې برباده شوې. خلکو یې مړه مزه یې وله دا بل ځلې دروغ نه وی، هسې وکړولو. دا بیا شیطان دې دروغ وی، خپله شیطاني کوي او موږ له بیا کړاو را کوي، مزه یې وله. شرمخ وله په چیلو کې ښه کارګزاري وکړه، داسې وله چیلی برابر کړه چې ښه چې اخره کې خلک خبر شو چیلی وله برباد کړی وی، ګډې وله خوړلې وی، سې زخمي کړی وی، بلا تاوان یې وله کړی و. وی تاسو ته ما چغې والې ما له رانلې، نو یا بلو د دروغ ویلو نو موږ ویږئ نن بیا هم هغسې دروغ وی. دا را دروغجن سړي د دنیا تاوان. دنیا کې دې په خبره څوک یقین نه ساتي او اخرت کې د الله په نظم دروغجن سړی رسوا دی. او د خدای په هغه کتاب کې د نوم لیکلی کېږي چې کم کتاب د الله د دروغجنو رجسټر دی، په هغې کې د نوم لیکلی کېږي. په قیامت کې او په قبر کې او په دنیا کې به د دروغجن په نوم بللی کېږي. او چې سړی رښتیا وایي نو په قبر کې او په قیامت کې او خدای فرشتې په رښتون انسان یادوي. او خلک هم دنیا کې هلکه دا سړی رښتونی دی چې څه خبره کوي دی رښتیا وایي، دی دروغ نه وایي، خلک هم صفت کوي. نو دروغ لویه ګناه ده. موږ دروغ څه وایو؟ ګوره دې له وایو چې که رښتیا وایم نو زما د حاجي صاحب به رانه خفه شي، دروغ به ووایم چې دی خفه نه شي. که رښتیا وایم دا ښځه به خفه شي، که رښتیا وایم بچي به خفه شي، که رښتیا وایم دا مسلمان ګاونډي به خفه شي. خرونو چې دروغ وی نو ګاونډي دې م خوشحاله که، دوست دې م خوشحاله که، رشته دار دې م خوشحاله که، څوک خفه شو؟ الله خفه شو. نو الله خفه کې او بنده خوشحاله. کم عقله څه کې سوچ وکړه، الله خوشحاله که. رزق د هغه په لاس کې دی، عزت د هغه په لاس کې دی، ژوند د هغه په لاس کې دی، مرګ د هغه په لاس کې دی. نو بنده خوشحاله الله خفه کې. هوښیار هغه دی چې الله خوشحاله کړي، بنده به خپل کار کوي. بنده هم خوشحاله ساته، خو چې د الله او د بنده مقابله راشي بنده د خپل کار کوي، خپل رب به خوشحالوم چې الله خوشحاله شي. یاره دا بنده به خفه شي، امداد به مې نه کوي، د الله امداد د ده نه ښه دی. یاره دا بنده مې بیا عزت او قدر نه کوي، د الله عزت د ده د عزت نه ښه دی. یو څو ځایونو کې خیر دی وي دروغ جایز دی ویلی شي. یو دا چې د دوو مسلمانانو په منځ کې جوړه کې ووایه پکې لږ شان دروغ. ولې که دروغ نه وی خو نوره زیاتېږي. یو له ورشي بل له ورشي، یو د یو بل وی بل د بل بد وی. نو که ته ورته داسې خبره وکړې چې ورور هغه خو در پسې کنځل کول او ډېر سخت خفه دی او ډېر بد در پسې وی، دروغه به وشي چېرې به مو نه شي. ده ته به خامخا وی نه نه خو ستا صفت کوي، هغه خو تا په ښه یادوي، د هغه له به بیا ځې یار ورته وایه چې هغه زما دشمن دی مخالف دی، خو ستا بله صفت وکړو، هغه ته ډېر خوښ یې، نو هغه هم خوشحاله شي، جوړه به راشي. نو د دوو مسلمانانو په منځ کې که سړی اوړنه راوړنه کوي او دروغ پکې وایي په دې نیت چې د دواړو کور پې جوړ شي، نو دې ځای کې دروغ جایز دی. نمبر 1. دویم دروغ کم ځای جایز دی؟ د جهاد په میدان کې د دشمن مخ کې وی په هغې طرف حمله کوو، ښه دې طرف نه نه تاویږو، هلکه بلا ملګري مې را روان دي او دا دونه وسله مې را روانه ده،
په دشمن ستا روغ قایم شي. یا دروغ ووی او دشمن ستا د سکیم او سازش نه خبر نشي، دا خو ته ګټه کې اسلام له مسلمان له دین له دی کم جیز دی. دریم نمبر کم دی جیز دی؟ محترم ته بی بی ته دروغ وی، خیر دی تا ته وی دا شی راوړه په وس کې دی نشته، نو څه به کې؟ تا ته وی دا پلانکې شی راله راوړه او ستا په وس کې نشته چې ولی راوړی، نو که نه راوړی خو کور دی روانېږي. بیا خو تندي له دله 20 غوټې ورکړي، تندي را پړسولي، بالښت درته اچوي، تولی به درته واچوي، اوبه به دله راوړي، تندي به یې راته بوټ نیولي، نو څه به کې؟ خیر دی ورته ووایه، دروغ ورته ویلی شي. ښځې لاړمه تا چې کومه نمونه راته جامه خولې پیدا مې نه کړی شو، خوند یې ونه کړ، وس کې دې نشته، هغه ځای کې ګورې دام بې ځایه دروغ به نه وی. داسې ځای کې دروغ ویلی شي چې ستا وس کې نشته، یا دا ښځه در باندې زیاتی قصې پیسې بار کوي، دین ته پې تاوان رسی، دنیا ته پې تاوان رسی، بچو ته پې تاوان رسی، یا قوم کې رسوا کېږي یا په محله کې رسوا کېږي، ښځه وایي نه خامخا به کې. نو چې ستا دین ته تاوان دی او یا محله کې رسوا کېږي، عزت دې پې بربادېږي، خیر دی لږ دروغ ورته ووایه، کور به دې هم د روانېدو نه بچ شي او د رسوایۍ او د دیني نقصان نه به هم بچ پاته شي. ګوره دې خبرې داسې مطلب نه دی چې کور به خامخا دروغ وی، او تور باټینګن راله راوړه او ښه وي او پیسې هم د سره شته، او ته وایې نه ما خو بازار کې وختل خو نشته، هم دغه لاوڼ سره ګزاره کوه، نه داسې دروغ به نه وی، دا خو دې وس کې شته. یا هغې غریبې جامې نشته، شلېدلې جامې دي، یا یو جوړه جامې دي او واده له روانه ده او دویمه ده نه غواړي، او ته وایې چېره زه خو وګرځېدم خو ښځې پیدا مې نه کړې، نه دا دروغ به نه وی، دا خو دې وس کې شته، دا خو د هغې حق دی. یو د ښځې حق دی، دروغ به ورته نه وی، د ښځې ضرورت دی، دروغ به ورته نه وی، د بچو د حق دی، ډوډۍ جامه پکار ده، دروغ به نه وی. دا ګورې مطلقه خبره نه ده، ښه مونږ یې مطلقه اخلو. دا په هغه ځای کې چې ستا د دین یا د دنیا رسوایي راځي، وس کې دي نی، دین ترې نقصان دی، شرمېږي پې، د ګناه مطالبه ډیمانډ نه کوي، یاره خیر دی ورته دروغ ووایه. دقه رنګې ښځه ده او خاوند ته داسې ډیمانډ کوي چې هغه د ښځې په وس کې نه ده، ښځه نشي پوره کولی، او یا مثلا د دین خلاف څه خبره ترې غواړي، نو که ښځه هم داسې څه چل ول جوړ کړي چې ښځې ته خاوند ته دروغ ووایي، دا ولې دی دوو ته اجازت شو؟ په بعضې اوقاتو کې همیشه نه، ځکه کور پرې روانېږي، چې ښځې خاوند کور روان شو خو 2 خاندانونه تباه شو، منځ کې پکې بچي دي بچي تباه شو، دا دریو ځایونو کې جایز، د دې دریو ځایونو نه ما سوا به د دروغو نه ځان ساتئ. د ربی کریم صلی الله علیه وسلم سخت حکم دی دروغ به نه وی، او د الله د کتاب سخته وینا ده چې څوک دروغجن دی په د الله لعنت دی، خدای دې هم د دروغو نه وساتي. نمبر 1 دویم چغلي به نه کوي، چغلي خطرناک شی دی، چغلی کې ګورې دروغ هم شو. نمبر 1 یو دروغ شو. دویم څه شو؟ 2 مسلمانان جنګول هم شو، د 2 مسلمانانو منځ کې فساد او فتنه پیدا کول هم شو، بغض هم پکې پیدا شي، حسد هم پیدا شي، جګړه هم پیدا شي، قتل و قتال هم پکې وشي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمائی لا يدخل الجنة قطات، بل ځای کې راځي لا يدخل الجنة نمام، چغلي خور سړی به جنت ته نه ځي. هله به ځي چې په جهنم کې الله په فرشتو وډبوي او دا ګناه ترې ورجي او پاک صافي کړي، هله به جنت ته ځي. امام غزالی رحمت الله علیه یو کتاب دی احیاء العلوم، احیاء علوم الدین، هغه یو واقع لیکلی ده، او امام غزالی ډېر لوی عالم تیر شوی دی. اوس هم چې څوک د یو عالم صفت کوي، هلکه وایي غزالی الدهر، دا خدا خپل زمانه امام غزالی دی، ډېر لوی عالم، ډېر لوی د احادیثو د تفسیر د احکام شرعیو د فقه امام د تصوف، ډېر لوی بزرګ او ډېر لوی عالم تیر شوی دی د نبی علیه السلام په امت کې. هغه خپله واقع لیکي، یو سړی بازار ته لاړ، یو مرۍ یې اخیسته، دکاندار نه تپوس وکړه دا مرۍ ډېر خشته مزیدار او مضبوط تکړه مرۍ، پخوا به غلامان خرڅېدل، په څو خرڅی؟ سړی خرڅونکی نیک سړی و، وی بلکل په دې پیسو خرڅوم. هلکه څه عیب پکې شته؟ وی ده کې یو عیب دی، نور پکې سم عیب نشته، د کار ښه شین تندر دی، ښه تکړه دی، او خشتم ښه ښکلی دی، تابعدار هم دی چې کمې خبرې لېږم په یو منډه ځي، بیماري هم پکې نشته. د مرۍ دغه عیب دی چې بیمار یا تېښته را تېښته کوي، تښتي هم نه، تښتېدل هم پکې نشته.
زما پوره تابعدار دی. یو عیب پکې دی هغه دا چې چغلي خور دی. زما ورونو د شریعت مسله زده کې چې یو سړی یو شی خرڅوي عیب به یې ښیي چې ده کې دا عیب دی او چې عیب یې ونه ښه ګناه وګټله بیا د عیب نه پس که هغه سړی اخیستونکي اخلي وادي اخلي که نه اخلي نه دی اخلي عیب به دی ښیي. رسول الله مبارک فرمایي چې چا اخیستونکي او خرڅونکي د خپل شي عیب بیان نه که د ده د دې اخیستلو کې او په دې خرڅولو کې به الله خیر او برکت نیږدي برکت به پکې نه او که چا عیب بیان که چهره که زما دې شي کې دا عیب دی نو الله به د ده په دې شي کې خیر او برکت واچوي. برکت خو لوی شی دی ګوره. دا د نبی علیه السلام مبارک حدیث دی بخاري شریف کې حدیث دی. من کتمه هغه اخیستونکي خرڅونکي چې کتمان یعنی عیب پټ که محقت برکت بیعهما د بیع او د خرڅولو برکت به ختم شي. فان بینا که عیب بیان که وصدقا او یو بل ته رښتیا خبره وکړه بورک لهما فی بیعهما د دواړو په دې اخیستلو خرڅولو کې به الله برکت پیدا کړي. په لس شی خرڅ که عیب دی خو په لږ دی خرڅ که د لسو نه به الله درته د 100,000 روپو کار برابر کړي. او که دروغ دی او عیبجن شی دی خرڅ که په 100 دی خرڅ کړه 10 روپو شی دا به دنه په داسې سوړه وځي چې ته به هم پکې پریشان او پیسې هم دنه لاړې شي. دا خو زه نه یم رسول الله مبارک فرمایي عیب به ښی ګورې داسې به نه کړي. نن سبا خو زه حیران یم په خدای یقین وکوه عیبجن څیزونه د عیب نه ډک څیزونه در باندې په ګرانه خرڅوي. ما بل یو ځای کې سودا کړل نن یې 4مه 5مه ورځ یو شاګرد مې دی شاګرد د حدیثو شاګرد مې دی د هغه د زوی دوکان و ښې پېژندم سودا مې ترې واغی چې کور ته مې ټول څښا څیزونه یې راکړل نو څه کوې ورسره ټول څښم خدای پاک په چا اعتماد کې یاد ساتی دکاندار طبقې تاسو ته خصوصا ویم چې یو ګاک د باندې اعتماد وکړي اعتماد چې ماله دا شی راکړه نو بیا به د ګاک چې اعتماد در باندې وکړه نو ښه شی به ورکړې که عیب جن وی دی کې دا عیب او چې ګاک ته باندې اعتماد وکړه نو د بازار نرخ نه ګران به قطعا نه ورکړې پته یې یقین اعتماد وکړه او که بیا موله ګران ورکړې نو ګناه کې بعضې وخت کې سړی جوړه نه شي کولی حیا ورځي او په دکاندار اعتماد وکړي دکاندار وي راشه جوړه نه شي کولی سټ کې وله مضبوط ډق ورکړه چې ښې ډېرې پیسې دې وګټې وګټه خو آرام دې وګټل بیا به دله راضي هم نه دا سړی اوس ماله قسم هم راکړه بیا به په هغه طرف نه ورځو څه پیدا شوه 2-3 روپۍ رانه وګټلې خو بیا نورې نه ګټي که نور کله خو مې سودا کول خو نه کوم هسې یو مثال مې دله درکړه نو عیب به بیانې خامخا به ذکر کې رسول الله مبارک یو ځای کې بازار ګرځېده غنم خرڅېدل غنم چې وکتله لاس مبارک یې پکې ومنډه لاندې لامدو بره اوچو هلکه دا ولې وی صاحب باران پې شوی دی باران د پاسه کېږي او که لاندې کېږي باران کېده د پاسه نه لاندې لمدو دا دوکه به نه کوې بلکل قطعا دا ګناه ده حلاله ګټه ته ګوره په لږ کې به ډېر خیر او برکت وي او چې حرامه دې ډېره وګټله دا به درنه په داسې لار وځي چې خفه به مې او درنه به ځیم نو هغه سړی ورته وایي چې دا غلام دا مرایې خو خرڅوم خو دی چغلي خور دا مړوي دا پوټې خبره ده خدمت تکړه وي نور خو داسې دی چې زمری دی ښه زبردست کار کوي خبره هم مني او ښه تکړه خشتار څه وایي دا پوټې خبره ده دا هېڅ عیب نه دی نقصان نه دی ډېره ښه ده ما عیب بیان کو زه یې سره اخلې واخله بویه ته کور ته زمارونو هر څه برو خو عادت نه برو خوی نه بدلیږي دا یاد ساته رسول الله مبارک فرمایي اذا سمعتم بجبل زل عن مکانه که دا موردل چې غر د خپل ځای نه وړقېده فصدقوه دا خبره ومنئ خو که دا موردل چې یو سړی د خپل خوی نه واوړېد دا مه منئ غر به د ځای نه وړقي خوی انسان د خوی نه نه ړقي ته وایي چې د خوی نه انسان نه ړقي نو بیا د پیغمبر د راتلو مقصد څه شو دا د مولیانو او تقریرونو فایده څه شوه بیا د قرآن فایده څه شوه ځکه الله خو نبي علیه السلام فرمایي بعثت لاتمم مکارم الاخلاق زه خو دې له راغلی یم چې خلکو ته ښه خوی وښیم او خوی چې بدلیږي نه بیا څه فایده شوه نه خوی بدلیږي نه خو خوی نیکۍ طرف ته مایل کیدی شي حضرت عمر بهادر و بهادری پکې وه دا بهادري خوی وله بدلولی نه شي خو صرف دونه فایده حاصله شوه چې هغه بهادري به د اسلام نه مخکې د کفر دپاره استعمالوله اوس به هغه بهادري د مسلمانۍ دپاره استعمالوي حضرت عثمان غنی سخیو نو دا سخا والا خوی ته ختم نشو د اسلام نه پس خو هغه سخا به مخکې د بوتانو دپاره استعمالوله اوس به د الله او د رسول دپاره استعمالوي
نو خوی ختمیږي نه بدلیږي. یعنی څه دا خوی د یو طرف نه بل طرف ته راړولی شي. زمونږ دا محنت د پیغمبر محنت دی چې دا خوی ولا دا جذبات به وي، دا غصه به هم وي او دا سخا به هم وي او دا تیزي به هم وي، خو دا به مونږ داسې راړو چې د دنیا دپاره نه د الله دپاره شي، د نیکۍ دپاره شي، د ګناه دپاره نه شي. خوی چېرته بدلېږي؟ کور ته یې راوسته، هغه چغلي خو پکې و، هغه صفت خو هغه کې و، کار به یې ښه کوه. یو ځل راغی، دا یاره واقعي دا شیطان سړی چې که نه که دې په دغه کې پرېوځي که نه د ځنکدن په وخت کې پرېوځي نو دی به بیا هم شیطانت کوي. زه وایم دې به ځنکدن وخت کې که دله شیطان راغی دی به هغه وخت کې هم شیطاني کوي. او موږ ته خبرېږو نه هغه ټایم سره. ښځې ته ورغې د دې مالک دې ښځې له زه خو ستا نوکر یم، یو خبره درته کوم خو چې ګورې ما رسوا نه کړې. وایه نه نه ستا د پیدې خبره کوم، که زما نوم اخلې که نه او خبره اوټ کې نو بیا درته نه کومه. نه نه وایه څنګه خاوند در باندې بله ښځه کوي. ښځې ته خو چې دی ووایي خو د پنډه دي په ګولی دي وویشته. ښځه چې دا زغمي چې بله ښځه پې وکړي، نه ساده خبره ده، هر څه زغمي. خو که ته ورته د قصد مې چې ښځې دویمه ښځه کوم نو تی بیا تندي ته ګوره، خبرې به هم در سره نه کوي. یاره ښځې او دویمه ښځه لرې که خدای مې د کوټې د دشمن نه وساتي. ښځه چې ته دا زغمي وی خاوند در باندې بله ښځه کوي، ته څه خبرې؟ ما ته پته نه ده کله چې ماسخوتن ناوخته راشي او د غرمې کله نی او کله سهار وختي وځي، خو دا خو هغه بلې ښځې له ځي که نه قصه پیسې جوړه کړې ده. خو ګورې ښځې دا مې راته وایي چې ما به نه یادوې، زه خو ستا خیر خو یم. ګوره د شیطان له چلم ورځي، خبره دله داسې ډولۍ کې مزېداره خشته، دومره یې دله خشته کې دننه شراب یې لیبل پې د پاسه را پی ولګوي. ته وایې دا خو پی دي، دننه بهګې منځ کې شراب. ښه دا ته رښتیا وایې نو زه تا ته دروغ وایم چې ستا خدمت کوم، ستا غلام نوکر نه یم. خو ګورې زما نوم وانلې، بس نه ماله کار ونه ګوره. ښځه غریبه خفه شوه او چې دا چا په چا شک پیدا شي ټول نظر یې بیا خوی. غریب چې به رښتیا چې ته ماسخوتن ناوخته راغی دې غریبه یې وګوره که نه، دا واقعي دا غلام ټیک وایي. که چې ته به سهار وختي ګوره که نه چې ته بې ټیمه شو، دا چې چا سره رواني هرې خبرې ته یې وله نظري. هغه غریب اسې په لاره رواني دی وایي ګوره که نه ما ته تیز تیز وکتل. هغه اسې چې ته مټ داسې وړقې ګوره که نه ما ته مټې وایي، حالانکه هغه خوار ته خبر هم نه خوره. دا شکونه زیاتېږي، شیطان دا شکونه زیاتوي. یاره دا شیطان دی لوی په الف لام ورامي دی، دا خلک یې غرق کړل. بهر کیف وی څه به کوو هلکه دا به څه چل کېږي؟ وی چل راځي نه کې هېڅ فکر چې ونه کې. زه په دې علاقه کې یو تعویزګر دی، هغه تعویز دله وکړم چې د اړه وله ته ورکړم د هغه بلې ښځې نه، هله شا به که څه پیسې چې غواړي. وی نه به دا چل کې چې د دې خاوند د دې غړي نه به لږ ویښته را پرې کې، که د سر نه دې را پرې کړلم خیر دی، ګیرې نه دې را وویستلم، خو دا غړي دا ویښته ډېر قیمتي دي. دا یو 2-3 ویښته ماله راکړه چې هغه تعویزګر له تعویز به وکړي، ته تماشه کوه وله بیا تې توري تا سره بیا ښه مینه پیدا شي. ویښته به تې څنګه را پرې کوو؟ وی دا خو اسانه ده، خو چې کله اوده شي نو چې اړه به راوالي یقین چي او معمولي خو به ځان نه خبر هم نه، یو 2 ویښته له کرپ ورکړه او بس مال یې راکړه، زه پېښه زما کار پېښه. ښځه غریبه خو محتاجه ده. اوس دې ته وګوره چې په ویښتو تعویز کول، یاره خو مونږ هم ډېر سادهګان یو. پلانکې سړی په تورې چرګې په وینه تعویز کوي، په وینه تعویز جایز دی. تعویز کې خو د خدای نوم لیکې نو د خدای نوم به په پلیت شي لیکې، وینه خو پلیته را نجسه ده، په پلیت شي څنګه تعویز کوې؟ مونږ ډېر قمقل خلک یو. هغه وایي توره چرګه راوله، کله وایي تور چیلې راوله. زه یم چې دا تور کې څه چل دی؟ دا تور چې مونږ یادو تور چیلې او توره چرګه دې کې څه چل دی؟ د دې مقصد باندې ځان پوه کړې. دا چې ته یو تعویزګر و هغه له به خلک تعویزونه له تلل، نو چې تعویزونه له به لاړل نو هغه به ورته وی توره چرګه راوله د هغې په وینه دله تعویز دی کوم. دې غریب به بار و چې خدای توره چرګه خو ګور یو ویښته پکې یو بڼه پکې سپینه نه، دا دا رقم را پیدا کړم چې بار به ووتل ته کې به ورته هغه د تعویزګر هغه سړی به ناست و. څه یې درته ووې یاره یو تعویز را لیکې خو توره چرګه غواړي، زه هم کلي ته توره چرګه به پیدا کوم نو. وی داسې کار دی غږ مه کوه ما سره شته، زه به یې در باندې خرڅه کړم، خو ګورې صیب ته غږ ونه کې. اما منځ کې د صیب چرګه وه صیب خبر بیا خو راز فاش کېږي که نه. سړي به ویل ډېره ښه ده، غږ به نه کومه چې کلي ته ځم 200-300 مې کرۍ لګي او بیا تورې چرګې پسې ګرځم، دا خو خله په اسانه په 200 په 300 والم، خو چې شی میلو شي بیا یې ورکړه تعویزګر بابا له به یې وړه. دا صاحب چرګه مې را پیدا کړه، یاره دا خدای لکه ښځه داسې وکړه دې کوټه کې پرېږده، دته داسې ګپ شپ لګوه، زه به دې باندې د تعویز کوم.
غریب به بار وایسته د به سبق په تعویض ورکړه زه په مخه دی ښه چرګه به بیا هغه خپل شړي له ورکړه هغه چرګه به دروازې 10 ځله حلالېدله او 10 ځله به خرڅېده تور چیلې پیر بابا له او کاکا صاحب له خدای ته وګورئ خپلې پیسې که د سره ډېرې شوي او که ډېرې نی خیرات کوې نو په جومات کې ولګوه په خپلو بچو لګوه په خپلو رشته دارانو غریبانانو یې تقسیم کا په خپل کلي ګاونډ کې مسکینانو له ورکه دا څه کې په کوم طرف روانې څوک به تعویض ولیکي ماشوم له به خپې ته واچي هلکه تعویض کې که د خدای او د رسول نوم لیکلي د خدای نوم مثلا لیکلي یا د قرآن الفاظ دی لیکلي یا د رسول الله حدیث دی لیکلي نو دا خو د ظالمه د کفر کار وکړه چې هغه خپې ته اچو د خپې سره لګي او ماشوم سره منډې وایي دا خو ډېر لویه ګناه ده څوک به څاروو ته تعویضونه اچوي یو سړی مې تپوس وکړه هلکه څاروو ته تعویض دا خو سوټو پورې مری مږي او خپې مږي او غوجل کې ناست دي دا خو د خدای د نوم غټه بېعزتي وکړه بېادبي دې وکړه د کفر کار دی دا خو کافر شو پې ظالمه وایي نه موږ پکې د فرعون او شداد نومونه لیکو پوره نو ما وی که د فرعون او د شداد نوم سله لیکې د هغې باندې برکت حاصلې نو دا خو هم کفر دی چې د کافر د نوم نه برکت اخلي او که وی چې نه دا څاروی به ترې ویرېږي نو هغه ته څه پته لګي چې دې کې د فرعون نوم لیکلی شوی دی او د فرعون نوم ولا 20 ځله لیکه د املا پورې ولا مګه د څاروي پورې ښه مګه د غلات پورې مګه نو پی به زیات کړي زمونږ دا شیطان دی دلته وسوسې اچوي دا ولې دا په غلطو مونږ سر یو ولې دا غلط کارونه مونږ کوو ډوډۍ ولا دم که خوله کې څاروي له ورکه ګوړه ولا دم که خوله کې ولا ورکه ماشوم له دا څیزونه کنجکې منجکې دا ماشومانو ته مه اچوه صحیح تعویض د شریعت مطابق وله ولیکه خیر دی دی غاړه کې وله واچوه ماشوم له غاړه کې واچوه څاروي له ګوړه اوړه دم که وله ورکه دا د فایدې خبر ده خېټې ته به لاړ شو نو دا زمونږ قمقلتوب پورې مې خبره کوله څوک وایي د اوسۍ په سرمنده له تعویض لیکم اوسۍ راله پیدا کوم اوسۍ راله کوم نه پیدا کوم نو دا غری دا ویښته وله راوباس یو څو هغې وی زه دا خو اسانه شوه چې کله مې میړه وده شي یو کرپ په ورکړم یو د ویښته به ترې راکاږي هلته لاړ هغه خاوند ته یې وی سړیه یو خبره درته کومه خو ګورې خوله کې به پټه ساتې نیکه مې ډېر خیال ساتي او ګورې زما نو وایه ښځې د بل چا سره تعلق جوړ کړی څه دې وې سړیه وایي زه کور کې خدمتګار نه یم خو ګورې ستا د پیدې خبره کومه چې نه مونږ یاد نه کوې وره چل خو ورځي که نه او نن دی که سبا د بېغمکۍ دی هغه څنګه ځان ته لاره وارئ وجنې دې پرېږدي دی چېته هر ځای کې چې ګیر کړې خو په دا مازدیګر د حمله کوي وجنې دي سړیه دا دې سوی ښځه نو ځان چې تره قصد ته اوده که او خرار شروع که چې پته راته ولګي ما خو راته ووایي ته ځان ته تماشه کوه چاړه به یې بل راغېشتي تېره کړې ده او هر وخت چې دی لالی دی یا دې په دا قانچه ده په دا مری کې در منډي پرېږدي دی نه سړی وی ګور ما یاد نه کړي سړی واقعي چې هلکه ښځه خو هم قمقل شی خو دی کټ قسم له تورې ځان سره غلې غوندې کېښوده او د قصد ځان و ده که خرارې شروع که هغې غریب یې خو پرې کړې هغه په ښه نیت راغله چې یو دوه ویښته به پرې کړم چې هغې راواغېسته خو چې دې مرۍ ته رانږدې کړه بس د سر راوچت کړه او غلام خو مې ټیک وایي دا خره چې پې کړې ومه که پې نه وم خو بیا ځای لال کړې ومه تورې اوچته کړه شلق یې ورکه سر یې ته یې وغورځو چې ویې غورځاو د ورمنډه کړې هغه د ښځې روڼو پسې راشئ خور یې دله مړه کړه مفتو کېدله وجه هسې بېسه یې مړه کړه خو ګورې ما به نه یادوې هغې چې راغله وه خور یې ولیده چې د هغې نه خو وینې بېږي او تړته کې وایي لاسونه خپې ټوپونه وایي مفتو کې توری کې خو سړی هلته مردار کړه مړی د چغلۍ برکت دې ولید سړی هم لاړه او ښځه هم لاړه دا د چغلۍ دا امام غزالي رحمت الله علیه په احیاء العلوم کې لیکلی دي احیاء علوم الدین څه من غلط خبره نه ده دومره خطرناک شی د چغلي او که ته وې چې د مړه خو هغه سړی مړ شو بل مړ شو یاد وساته د دین په مسله ځان خبر کا یو سړي شیطاني وکړه یو سړي دروغ ووې یو سړي چغلي وکړه د دې شیطانۍ او د چغلۍ په برکت چې څومره مړي شو د دې چغلي خور او د شیطان په هغه مړو کې حصه ده دا دې نه وایي چې د قتل ګناه شو نه جناب تا شیطانۍ کړې تا چغلي کړې ده د هغه قاتل چې څومره ګناه شوی دی دومره بس تام کېږي د هغه به هم کېږي خو دومره سره تم شریک کوي موږ ډېر داسې کوو موږ وایي دا ما خو مړی نه دی کړی هغه کړی دی نه نه ستا په شیطان خلک یې د دې مړو د دې غسل خدمت کوي یو غاسلې ښځې دا ښځه لمبوله چې کله لمبوله هغه صابون مابون یا لاس ماسې پرې راښکا هغه زمانه کې خو خیر صابون نو صابون په ځای به نور څیزونه استعمالېدل
نو چې د رون له کله د ښځې لاس ورسېده نو دا غاسله ښځه وایي دا لمبونکې یاره وایي دا مړې چې دی دا ښځه وی دوا ورته وکړې خدای دې وبخي وي دا مې یو ځل په بدعملۍ لیدلې وه ټوله چل خو هم ور دي که نه دا بوډاګانې مجیبه ښځې یو ځل مې دا په بدعملۍ لیدلې وه نو بس اوس خو مړه ده دوا ورته شرمۍ یم او خلکو ته دا ښکاره کوي چې ګنې او سره ښېګړه کوم دوا ورته وکړې چې خدای پاک یې وبخي خو ما یو ځل په بدعملۍ لیدلې وه خو چې دا ټکې وې دا لاس یې د هغه مړي د هغه مړې ښځې پتون پورې کلک ونښته دا راکاږي نه راوچتېږي داسې ونښت لکه په الپي باندې چې یو شی د شي سره یې نښتي دا زور لګوي هلته کې خلکو وی چې جنازه خو تیاره ده خلک راغلی دی چا به دا مړی راوباسئ که نه وي صبر وکړه مړي خو لا غسل نه دی شوی دا څنګه غسل دی چې نه کېږي خیر خبره پټه کم دی پاتې کېږي د ښځې د هغه غاسلې ښځې لاس د هغې په پتون پورې نښتی دی رون پورې جدا کېږي نه خدای دا څه مصیبت پېښ شپه پکې تېره شوه ختمونه کوه درودونه وایه جراګانې خدای ته کوه خدای دا خو د دې مړي رسوایي ده دغسې بېجابه پروت دی او د دې جمدی ښځې رسوایي ده دا څه مصیبت شو علما هم راوله چې خدای څوک حضرت امام مالک رحمت الله علیه دغه زمانه کې جمدی و هغه ډېر لوی بزرګ و هغه ته چې یو دی دغه وخت کې د مدینې شریفې قاضي مو داسې مسله پېښه ده غریب راغی نو د ښځې سره خبرې نه شم کولی او نه ورتلی شم وی پرده به ولګو د پردې نه پورې غاله صاحب څه چلو 3 ورځې مړی پروت دی خلکو وی د مړي وارثانو مړی څښا کېږي او ګوره یاد ساتی مړی چې وشي جنازه به در کې ایساری به نه په شریعت کې جنازه ایسارول ګناه ده ګناه په مړي هر قسمه حالت پېښېدی شي هغه جناب وی چې دا خو هغه مړي والا وی چې به داسې کار دی وکړي د ښځې را لاس پرې کړي دې مړوند کې چې موږ خپل مړی ښخ کړو موږ د مړي بېعزتي نه شو کولی او د ښځې وارثانو وی نه لاس څنګه پرې کړو د ښځې د خپې نه دا پتون را پرې کړی دا سرمن را پرې کړی ورسره موږ خپله ښځه خدمت ته تاسو له مړي را لېږلې ده لاس به تې اوس پرې کوئ اوس مړي به بین شروع کړي دا به څه کېږي حضرت امام مالک رحمت الله علیه چې راغی پردی ورته ولګوله ویله دې غاسلې ښځې نه دې یو تپوس کوم تاسو ګناه خو نه ده کړې وی نه ما خو هېڅ هم نه دي کړی وی نه چې دا ښځه یې لمبوله څه چل خو دې نه دی کړی وی صاحب یو خټکې مې د خولې نه وتې دی څه دې ویلي دي وی ما دا وویل چې یاره دا ښځې ته دوا وکړې چې خدای یې وبخي او دا مې یو ځل په ګناه لیدې ده په بدعملۍ او چې دغه ټکې مې وی لاس مې ونښته امام مالک صاحب ورته وایي ښه دا ستا په بدعملۍ چې دی را ګوان در سره شته 4 وی نه دې ستا مخکې اقرار کړی چې ما دا بدعملي کړې ده نه اقرار یې هم نه دی کړی تا په دې عمل لیدې ده پخپله د چا مخکې وی نه په دې عمل مې هم نه ده لیدې نو تا دا خبره څنګه وکړه یاره وی دا یو ځل په لاره روانه وه منګې په سر و د اوبو او د یو سړي د دروازې مخکې ودرېده نو زما پې دا شک راغی چې ګنې دې سړي سره دروازې والا سره څه یارانه ده د خدای نیک بخت دی ودرېدل خو په دې هم کېږي چې بنده ستړي شي ودرېدل خو په دې هم کېږي چې پکې چې ته څه ازغۍ مزغۍ مات شي یا څه سره ډغره وخوري یا چا ملګري ته ولاړئ نو صرف په ودرېدو دې دونه تهمت په دا مړي ولګاو او شرموله دې رسوا کوله دی تا ته دې اقرار نه دی کړی په دې ګناه دې لیدلې نه دا 4 ګواهان د سره نشته او تهمت دې په مړي ولګاو وی به دقه ټکې مې وویو دقسې په ګناه مې نه ده لیدلې خو دغسې مې لیدې وه وی داسې کار دی چې اوس به تا له 80 دورې درکوم تا حد قذف در باندې جاري کوم والذین یرمون المحسنات المؤمنات څنګه دی ورپسې چې په پاکو ښځو باندې الزام ولګوي او بیا ثم لم یأتوا ب4 شهداء فاجلدوهم 80 جلدة 4 ګواهان چې اوسنۍ 80 دورې وله ورکړي 80 دورې درکوم هله به کار ټیک کېږي بس ښځې هغه لاس همغه مړي باندې پروت دی په دورو شروع کړه یو دوره ورکوي بله ورکوي خو چې 80مه دوره ښځه وواله هغه غاسله لاس یې د مړي نه جدا شو خو دا کارونه او کرتبونه دا قصې پسې دا هر وخت نه ښکاره کېږي دا خدای کله کله دا خپل قدرت اظهار کوي همیشه نه کېږي دا سزاګانې به الله د قیامت پر ورځ ورکوي د مړو بد به هم نه وایه مړي چې وشي کفو عن مساوي اعمالهم نبی علیہ السلام فرمایي د مړو د بدو اعمالو ذکر مه کوئ اذکروا محاسن موتاکم د خپلو مړو ښه بیان کې بد یې مه وایې نبی علیہ السلام وایي دی خو اسم کسه ګناه کړي نو هغې ته ور ورسېدل دې سره پاړه بد وی که یو مړی داسې وي چې هغه غلط عقیده لري او د هغه غلط عقیده او عادت غلط عمل په خلکو کې خور شوي وي او خلک په هغې لګیا دی عمل کوي نو ذکر یې وکړه چې خلک یې د هغه بد عملی نه ځان وساتي کنې د مړو به هم بد نه وی غیبت په نه د جمدي کې او نه به د مړي کې سخت وبال او سخت جرم دی
حضرت ماعز اسلمی رضی اللہ عنہ دا حضور پاک صحابی دے اور آغی نبی علیہ السلام تو ما گناہ کردے حضور پاک مبارک تے مخ دے بل طرف توالا دے بل طرف تر آگے ویدہ اللہ رسول ما گناہ کردے پا ما حد جاری کا سلور ذلت حضور پاک مبارک مخ اڑو آگا بار بار وی نبی علیہ السلام مبارک تی پورا تپوسونو اکلل اجورم ایک کڑے ہو صحابہ تیوے زیدی بوزے و سنگسارے کی چکلے بوتا و صحابہ سنگسارا ہو نو دا مرگ دا دل دیر خطرناک تے دا منڈا کڑی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ تر یو جامع دا اوخ پرتاوا پاگی اوشتاو دی غریب را پری وساتے ہوا تا اور دا نوینو دارے والے دا حضرت عمر پا جامع پری وتے دا وطا خیرے اکڑا حضرت عمر فاروق اے مائی زا خدای دا سے کا کتا دا گناہ نوے کڑے نن با زمونگ جامع پا وینو نوے لیت شوے چراغی حضور پاک مبارک تا صحابوی سچلم و سرو کو وی سیب سلی مسنگسار کو وی سیب اگا درد لگ تنکنو منڈ اکڑے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ دا اوخ پا اگا جام ہوشتا او خیرے وطا اکلا رسول اللہ مبارک فرمائی عمر بد دے اکلن زمان قسمی دی ماعز دا سے توبہ استے و دا سے توبہ کرد دا توبہ دا ټول مدینی پا خلقو یو روایت کے دا زمکی ذکر دے دا ټول زمکی پا گنانگار طبقہ تقسیم کے دا ټول توبہ واللہ قبول کی اگر دا سے توبہ ویستا تبیاوے چی دا گناہ اکڑا نو دا مرو دا بدو ذکر بنکے چی یو مڑی بدو کسا پتہ لگی دا مرگ نمک اگر توبہ استی او کہ نم دا استے اگر ورقی کنا خدای اللہ پیچھے اور دا اگر بد عمل پیچھا زمین اگر بد عمل دا ذکر کولو سر ضرورت تے دا مرو خ ذکر کے خیو آئے یہ دا خس سڑے ہو دا نیک سڑے ہو بد بنوائے نا دا جمدو نا دا مرو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چے کل معراج تتلے دے صحابہ تا بیان کئی وی او قوم میں اولد چے پدا دا شنڈے والا پا قینچو پرے کولے دا شنڈے او چغی بے والے تا پوس میں کدا سوکتی وی دا اغا خلقی جی پا دنیا کے بے غیبتو نہ کول یو بل قوم میں اولد کہ دی وقتی کے بے والا سیخ ورکا اور آخ بے دا دی غوگا پورے بے والا شلاو بیا به دلته سیخ ورکه دا بل غوږه پورې به شلو دا به جوړېده دا به ولا بیا شلو دا به جوړېده به ولا بیا شلو هغه به چغې والي وینې ته به دی مې دا څوک دی وی دا هغه کس دی په دنیا کې چې دروغ وي دروغ او دنیا ته به دروغ خورېدل ویلون نبی علیہ السلام فرمائی لمن هغه انسان لا ډېره لویه تبعی ده چې هغه دروغ وایي دې دپاره چې خلک پې وخاندي وی دا ویلون له درې ځله فرمایي دا سړی دی برباد شي دا سړی دی برباد شي من کان ذا وجهین فی الدنیا کان له یوم القیامت لسان من نار چې کم په دنیا کې دو پړیقه دی یو ته په یو مخ خبره کوي بل ته په بل مخ خبره کوي شیطان دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د قیامت پر ورځ په داخله کې د اور جبه پرته د اور جبه په کتابي ګرځاويږي هم پروپاګاندا څونه کوي دروغ پروپاګاندا دا ډېر لوی جرم خطرناک ګناه کبیره وته وي نو با دے جب شیطانتم کیگی دروغم پی وی غیبتم پی ویلی کیگی شیطانتم پی کیگی دا ټول جرمون دا دے وڑے جبی دی ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی کمالا چا ذمہ داری راکلا چی پا دے جب با دروغ نویم دے سڑی لزا ذمہ داری ورکم دا جنت چی دے با جنت تا دی دروغ چی پا دے جب نویم یو نیک انسان دے یو مجلس کے ناس تو ما نو یو مجلس کے غیبت کے دا وی دے پاسے دا وی لک سات پس بیار عالم چا سر میں کارو وی چر عالم اگا غیبت او مغا سے شورو ہو وی ما اسی ووری دا خوی توجہ میں نور کولا چو دشم خوب میلی دا پا خوب کے او سڑیرہ لگیا دے او سخا دا خینزیر غوخا دا مردار چنگی پہ لگیا دے دا اگا خینزیر دا اگا مردار غوخی ننوڑی را لی او مالی را کریدم چی دا خو نخورم استاپلار بیم خوری پا زور دا ما پا داخلو کی را مندی او مالا الٹی را دی چی دا خو سخا بین کئی دا خینزیرم دا چنگی پہ لگیا دی دا ولی راکوے یو ستلتنا مسلمان غوخا خوڑا خیر دے دا نخوری ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیه میتا قرآن کے اللہ وی غیبت دا سری دا مسلمان غوخی قولل دی وی پزور راکولا الٹے میں اکڑی پاگا خوب کے چراویخ شما دا بزرگوی قسم پا خدای چے دیر شروز میں دا خلی را اغس خواب بوئی تا او دا کشف خواندانو پہ پویدل زمونگ دا خلی نام دا غبوئی دی خو مونگ دا کشف خواندانو یو پوئی گو پینا غیبا پویدل مونگ نہ پوئی گو مونگ تا پتہ نہ لگی دروغ دے نزان ساتے ستاسو پاکی خیر غیبت دے نزان ساتے چغلی شیطانت دے نزان ساتے ادا جب گناہو نہ دی
د ژبه کې د یو حدیث کې دا هم راځي چې دا خلک به د ژبو کې به له سیخ ورکړي او د قیامت پر ورځ د دې نه اویزان دي. الله اکبر. خدای هم ساتي. اسان ژبه له معمولي غوندې ستن وروړه چې درد ته ټینګ شي. څومره خطرناکه خبره ده. دې په دې تصویر اول الله ولې نه یاد لا اله الا الله 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 درود شریف پې ووایه لا حول ولا قوة الا بالله پې ووایه. څه پې ځان له دې ژبه ستړې کړه چې د چا غیبت ته وکړو هغه ته څه نقصان ورسوي. سم نه. دا به تاسو له ناصر خان اسلامي کیسټ هاوس بیرون کچهری گیټ اشرف روډ سرای فقیر خان پېښور ښار کې د ناصر خان فرار ساعت ملاویږي.